ملي دیارلسوه شپېتم کال د وږي یا فبرورۍ د میاشتې د 20 او د 1991 عیسوي کال د سپټمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. اوس په برطانیې کې د ماسپښین په کم 4 بجې او په افغانستان کې د ماښام په باندې 9 بجې او په پاکستان کې د ماسپښین په کم 8 بجې دي. دا رئیسه کمال بیزادي او زما ملګري ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو او خپل د نن ورځې پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. د نړۍ د اواز او خبرونو نه وروسته نن تاسو ته د جوړ تازه پروګرام وړاندې کېږي. په لومړی دا دی نړۍ دا وخت. محترم اوریدونکو، پخوا له دې چې د نړۍ دا وخت د تعلیمي پروګرام موضوع باندې تاسو ته وړاندې کړو، لومړی دا دی د مهمو خبرونو وړاندیز. په کویت کې عراقي عسکر په زور سره د فرانسې د سفیر استوګنځي ته ورنوتلي دي او له ځان سره یو ډیپلوماټ او 3 تنه د سفارت کارکوونکي بوولي دي. جاپان غواړي په خلیج کې د ملشته بهرنیو قواو سره خپله مرسته زیاته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه پرېکړه په تصویب باندې رسولې چې د هغې په اساس اجازه ورکړل شوې ده چې عراق او کویت ته بشري ضروریات انتقال کړي. ګران اوریدونکو، د نړۍ دا وخت پروګرام کې د خلیج د بحران د حالاتو نه علاوه د برطانوي ورځپاڼو تبصرې او په جنوبي افریقې کې د روان عقوبت په اړه موضوعګانې تاسو ته وړاندې کېږي. خو لومړی دا دی چې راغا کریمي د نن ورځې د خبرونو تفصیل تاسو ته وړاندې کوي. د فرانسې حکومت وایي نن سهار د وخته عراقي عسکر په کویت کې د دوی د سفیر استوګنځي ته په زور سره ورنوتلي وو. وایي دا د کویت د اشغال نه را په دې خوا لومړی ځل ده چې عراقي عسکر د یو خارجي هېواد د ډیپلوماټ کور ته بدون د اجازې څخه ورنوځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي عراقي عسکرو ځان سره د فرانسې نظامي اتشه او همدارنګه 3 تنه فرانسوي افغان چې هغوی په کویت کې د فرانسې په سفارت کې کار کاوه د ځانه سره ویستلي دي. همداراز د هالند حکومت ویلي دي پرون عراقي عسکر په کویت کې د دوی د سفیر کور ته ورنوتلي وو او د یو شمېر زیان سبب ګرځېدلي دي. اما په لندن او واشنګټن کې حکومتي مامورینو دغه راپورونه نه دي منلي. جاپان اعلان کړی ده چې دوی به د خلیج په سیمه کې د پروت ګڼ ولسیزه فوز لپاره په خپله مرسته کې ډېر زیادت رامنځته کړي. په توکیو کې د جاپان حکومت ویلي دي دوی به خپله مرسته 2 چنده کړي، په دې معنا چې دوی به $1,000 میلیونه نوره مرسته په خلیج کې د میشته بهرنیو قواو سره وکړي. همداراز د مصر، اردن او ترکیې سره به $2,000 میلیونه نوره مرسته هم د نقدو پیسو او د نورو لارو څخه وشي، ځکه دغو هېوادونو ته د خلیج لانجې له امله زیان رسېدلی ده. جاپان ویلي دي دوی د نړیوالو ذهنیتونو له کبله په خپله مرسته کې زیادت رامنځته کړې ده. زیاتوي په مرسته کې دا زیاتوالی په مستقیمه توګه د امریکې تصمیم پورې اړه نه لري. خبر وايي د خلیج د لانجې له امله د جاپان په مالي مرسته باندې د امریکې په متحده ایالتونو کې زیات انتقادونه شوي دي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه نوې مصوبه کې په عراق کې د بشر د حقوقو موضوع کې نرمښت رامنځته کړی ده. نوموړی سازمان بشري مؤسسو ته اجازه ورکړې ده چې خوراکي مواد عراق او کویت ته انتقال کړي. د امنیت شورا نه د دې کار غوښتنه هند، فلیپین او سریلانکا کړې وه، ځکه د دغو هېوادونو اوسېدونکي د خلیج په سیمه کې بند پاتې دي. خو د عراق حکومت د امنیت د شورا په دغه تدبیرونو باندې کومه تبصره نه ده کړې. په هر حال هیله کېږي چې د هند د حکومت له خوراکي موادو څخه بار شوې یوه بېړۍ به د 5 ورځو په اوږدو کې خلیج ته ورسېږي. د امریکې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي بلینکن په دمشق کې د جمهوري سیاست سره په پراخ ډول چې په ځینو مواردو کې توندې خبرې وي د خلیج بحران او نړیوال تروریزم په هکله خبرې اترې کړي دي. ښاغلي بیکر جمهوري سره د لیدنې کتنې نه وروسته وویل سوریې ورته وعده ورکړې ده چې خپل پوځي موجودیت به په خلیج کې زیات کړي. د دې اعلان هرکلی کړی ده، خو ویلي دي د سوریې سره به اړیکې هېڅکله هم نږدې نه وي په داسې حال کې چې د تروریزم پرابلم په خپل حال پاتې وي. سوریې په خپل وار سره ویلي چې د تروریزم ملاتړ نه کوي. د برطانیې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي ډګلس هارت ویلي دي حتمي لري چې په کویت کې د باندنیو هېوادونو سفارتونه وتړي. د یو ځل بیا ټینګار کړی ده تر هغه پورې چې ورته ممکنه وي د دوی سفیر به په کویت کې واوسېږي.
دا خبرې په مسکو کې د جمهور رئیس ګوربچوف سره د لیدل کاتو څخه وروسته خبریالانو ته کولې. ښاغلي هارد ویلي دي د شوروي مشر سره په خپلو خبرو کې په دې باندې ټینګار کړی ده چې د خلیج د لانجې لپاره د حل یوه سوله ییزه لاره ممکنه ده. په هر حال دی فکر نه کوي که چیرې په خلیج کې وسلوالې مداخلې ته ضرورت پېښ شي جمهور رئیس ګوربچوف به د هغې مخالفت وکړي. د برطانیې د دفاع وزیر ښاغلي ټامکن اعلان کړی ده چې دوی به سعودي عربستان ته څه د پاسه 6,000 تنه عسکر له 120 ارادو د چلنجر په نوم ټانکونه ولېږي. نوموړي ویلي دي دوی به د اووم غونډ زغره لرونکي قواوې سعودي عربستان ته ولېږي تر څو هلته د ګنډ قواو سره یو ځای شي. په دغه غونډ کې د ټانکونو سربیره زغره لرونکي ارادې چې هغوی نورو موټرو پورې نښلي هم شاملې دي. همدارنګه د برطانیې د دفاع وزیر ویلي دي دوی به په خلیج کې خپل هوایي قواوې د تورنیدو بمبارد الوتکو په لیږلو سره نورې هم پیاوړې کړي. د تیلو د زیات نړیوال ضرورت له امله چې د خلیج د بحران له کبله رامنځته شوی ده د ایران د تیلو وزیر ښاغلي غلام مرزا اخندزاده ویلي دي دوی هره میاشت د 700 یا 800 میلیون ډالرو په شاوخوا کې زیات عاید ترلاسه کوي. د اګست د میاشتې په 2مه نیټه باندې کله چې عراقي عسکرو کویت اشغال کړ له هغه وخت نه را په دې خوا د کویت او عراق په تیلو باندې بندیز لګېدلی چې له دې کبله د نړۍ د خامو تیلو په مارکیټ کې هره ورځ تقریبا د 4 میلیونو بیرلو په شاوخوا کې کمښت رامنځته شوی ده. د ایران د تیلو وزیر ښاغلي اخندزاده ویلي دي دوی هیله کوي چې هر کال به 3 بلیونه ډالره اضافي د پټروکیمیکل د صادراتو څخه کله چې په 1992 کال کې خپلې نوې دستګاوې په کار اچوي ترلاسه کړي. پرون د جهانسبرګ په اورګاډي کې د 26 تنو د قتل عام نه وروسته اوس د جنوبي افریقې د جمهور رئیس د کلارک او د افریقې د ملي کانګرس د مرستیال ښاغلي نیلسن مانډیلا ترمنځ غونډه جوړه شوې ده. دا په روانه اونۍ کې دوهم ځل ده چې دوی دواړه د تورپوستو په ښارګوټو کې د وژنو د لړۍ په هکله سره خبرو ته کیني. جمهور رئیس د کلارک اعلان کړی ده چې دی به د دغو نارامیو د مخنیوي په خاطر په راتلونکې اونۍ کې یو لړ نوي تدبیرونه معرفي کړي. خو د افریقې د ملي کانګرس مرستیال ښاغلي مانډیلا ویلي دي د دغو وژنو تر شا یوه قاتله ډله په فعالیت باندې بوخته ده. د زیاته کړې ده چا چې په اورګاډي باندې حمله کړې ده هغوی د حیواناتو په شان خپل ټول احساس او انسانیت له لاسه ورکړی و. دا د خبرونو تفصیل محترم اوریدونکو تاسو د بي بي سي لندن نه زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو 19 25 یو څلوېښت او منځنۍ څپه 212. اوس تاسو پاملرنه د نړۍ د وخت پروګرام ته راګرځوو. لکه چې په خبرونو کې مو واورېدل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړلیک موافقه چې د هغه په اساس د عراق او کویت ته د خوراکي موادو د استولو اجازه ورکړي. دا راز ټاکل شوې ده چې د امنیت شورا به د هند په یوې بیړۍ کې د خوراکي موادو رسول په رسمي توګه منظور کړي. د ملګرو ملتونو نه زموږ خبریال کریسټوفر ګنس موږ ته داسې راپور رالېږلی دی. د پرون شپې په وروستیو وختونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړلیک منظور کړ چې د هغه په اساس به په کویت او عراق کې خوراکي مواد اړ او ایثار شوو خلکو ته ور ورسولی شي. په پریکړلیک کې شرط ایښودل شوی چې خوراکي مواد به د ملګرو ملتونو له لارې د نړیواله سلسلې او بیا د نورو بشردوسته خیریه مؤسسو په ګډې همکارۍ سره برابر کړی شي. یو شمېر وینا کوونکو په ملګرو ملتونو کې د برطانیې د سفیر سر ډیویډ هاني په ګډون څرګنده کړه هغې هندو بیړۍ ته چې په خلیج کې د خپلو اتباعو لپاره خوراکي مواد بار کړي دي او لیږدوي اوس د دغو موادو د رسولو اجازه ورکړل شي او داسې وویل The Indian ship loaded with supplies of the Asian nationals in Kuwait and in Iraq can sail immediately. کویت او عراق کې د پرتو اسیایي اوسېدونکو لپاره هندي بیړۍ د خوراکي موادو څخه بار شوې ده او ډېر ژر به حرکت وکړي. خو کله چې دا بیړۍ خپل هدف ته رسېږي د هغې خوراکي مواد به د نړیوالې بشري مؤسسې لخوا په مستحقینو باندې ویشل کېږي تر څو ډاډ حاصل شي چې دا مواد هغه چا ته رسېږي د چا لپاره چې لېږل شوي دي. ضمناً د امریکې د متحده ایالتونو سفیر تاماس پیکرینګ وویل چې د ده هېواد به په دې برخه کې د عراق د کروړو څار له نږدې نه وکړي هغه چې د هند مقامات او نورې بشردوسته ایجنسۍ د خوراکي موادو په ویشلو لاس پورې کوي.
عراقي ډیپلوماتانو دا چې بغداد ته دغې بېړۍ ته اجازه ورکړي او که نه د تبصرې کولو نه ډډه کړې ده خو دا خبره یې څرګنده کړې ده چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر طارق عزیز به په دې هکله بیانیه خپره کړي د هند سفیر چین مایاګري خان په قول هندي بېړۍ به چې پکې خوراکي مواد باندې د 5 ورځو په مودې کې خلیج ته ځان ور ورسوي او ده وویل چې هیله ده د خوراکي موادو ویش په ښې وجې سره پر مخ لاړ شي دا و د ملګرو ملتونو نه د کریسټوفر ګنس رالېږلی راپور د اسیا په جنوبي هېوادونو باندې د خلیج د بحران د اغېزو په هکله دلته برطانوي ورځپاڼو تبصرې خپرې کړي دي چې هغه د بي بي سي د ختیځې څانګې کولبرټ نت په دې ډول خلاصه کړي دي د برطانیې د انډیپنډنس د ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کښې د خلیج د بحران اغېزې د جنوبي اسیا په هېوادونو باندې تر کتنې لاندې نیولې ده د اسیا یو مبصر ریمنډ ویټکه لیکلي چې که چیرې د صدام په ضد نړیوال یو موټیوالی سخت او کمزوری شي نو لومړی درد به د اسیا د هېوادونو لخوا پیل شي دا ځکه چې د اسیا هېوادونه په اقتصادي لحاظ دومره تر فشار لاندې دي لکه د خلیج ځینې هېوادونه دا ځکه چې د یوې خوا دا هېوادونه د ضعیف اقتصاد لرونکي دي او د بلې خوا د دې هېوادونو سره مالي مرستې نه دي شوې د مثال په ډول د هند د جنوبي ایالت کیرالا څخه تقریبا 200,000 هندي کارګرانو په خلیج کښې په کار بوخت وه دا کارګران په خلیج کښې په ډول ډول کارونو مشغول وه لکه د لارو د جارو کولو څخه نیولې بیا تر اداري حسابداري او بانکداري کارونو پورې اوس د دې ټولو هندي کارګرانو کورنۍ د مالي تنګشو او سختیو سره مخامخ دي نوموړی مبصر لیکي چې سربیره په دې چې د هندوستان په لوړه پیمانه پوروړی دی خو بیا به هم هند هڅه وکړي چې په خپله د اوسني اقتصاد تاوان په مقابل کښې مقاومت وکړي بې له دې چې لکه د نورو هېوادونو په شان د ملګرو ملتونو څخه مرسته وغواړي دا مبصر لیکي چې پاکستان او بنګلادیش یوازیني هغه مسلمان اسیایي هېوادونه دي چې خپل پوځونه یې سعودي عربستان ته استولي او پر ځای د دواړو هېوادونو له سعودي څخه د مرستې دپاره لاس اوږد کړی دی د پاکستان صدراعظم چې همدا اوس د منځني ختیځ هېوادونو ته په سفر کښې بوخت دی د سعودي عربستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اقتصادي زیان د رسېدلو په عوض باید د پاکستان سره مرسته وکړي د برطانیې په یوه بله ورځپاڼه فاینانشل ټایم کښې ډیوډ هوزګو لیکلي چې د پاکستان حکومت په پټه د ټولو لوېدیځو هېوادونو سره په تماس کښې شوی دی تر څو پورې د خلیج د بحران له کبله و پاکستان ته د زیان رسېدلو په هکله د دوی څخه مرسته وغواړي د پاکستان لخوا د اقتصادي مرستو په مقصد ولوېدلي هېوادونو ته دا وړاندیز په هغه وخت کښې وشو چې نړیوال وجهي صندوق په پاکستان باندې پیسې بندې کړې نړیوال وجهي صندوق به پاکستان ته تر هغه وخته پورې پور ورنه کړي تر څو پورې په عمده توګه په عمومي پالیسۍ کښې بدلون نه وي راغلی دا وې د برطانوي ورځپاڼو تبصرې پرون د امریکې یو لوړرتبه تجارتي هیات د تجارت د وزیر رابرټ ماس باخر په مشرۍ د شوروي اتحاد نه خپله 4 ورځنۍ رسمي لیدنه کتنه پای ته ورسوله ښاغلي ماس باخر وویل چې دی د امریکې د متحده ایالتونو او شوروي اتحاد ترمنځ په راتلونکو تجارتي کړورو باندې خوشبینه دی خو بیا هم تر اوسه پورې یو لړ پرابلمونه موجود دي چې هغو ته د حل لاره وموندلی شي دا دی په دې هکله د مریا بلنسکا راپور د تېرې یکشنبې په ورځ د هلسنګي په غونډه کې جمهور رئیس بوش ژمنه وکړه چې څومره د امریکې متحده ایالاتو ته ممکنه وي په هغه اندازه به د شوروي اتحاد راتلونکي اقتصاد کې مرسته وکړي په بل عبارت د امریکې د متحده ایالتونو دا مرستې به شوروي اتحاد ته بلا شرطه نه وي شوروي اتحاد سره د مرستو د کولو په اړوند کوم شرایط چې د امریکې متحده ایالتونو درلودل هغه په روانه اونۍ کې د امریکې د سوداګرۍ د وزیر ښاغلي رابرټ ماس باخر او د 15 تنو سوداګرو لخوا په شوروي اتحاد کې په تکرار سره یاد شوي د امریکې متحده ایالات له شوروي اتحاد سره په سوداګرۍ کې ډېر احتیاط څخه کار اخلي اما جرمني غواړي چې په شوروي اتحاد کې خپلې پیسې په کار واچوي خو که څوک د شوروي اتحاد په عالي شورا کې د دغې اونۍ او یا نورې مناقشې په نظر کې ونیسي داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې هم دوی په دې خبره باندې مطمئن نه دي چې په څه ډول د خپل هېواد اقتصادي پلانونه عیار کړي
په شوروي اتحاد کې صنعتي تولیدات په دوامداره توګه مخ په زوال دي. نو په دې اساس د شوروي اتحاد اتباع د دوامداره کمښت له امله د ناامیدۍ سره مخ شوي دي. اما دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د میخایل ګورباچوف رادیکال اقتصادي پروګرام چې اوس یې په لاس کې نیولی آیا په عمل کې به پلی شي او که نه. له بل پلوه په روانه اونۍ کې د امریکایي هیات لپاره هم دا خبره جوته نه شوه چې آیا شوروي اتحاد به د آزاد مارکیټ اقتصادي نظام خپل کړي او که نه. که چیرې په شوروي اتحاد کې د آزاد مارکیټ اقتصادي نظام رامنځته کېږي نو د هغې اثر به د شوروي اتحاد په اقتصاد باندې څه وي. د شوروي اتحاد د اقتصاد په وړاندې د امریکې د متحده ایالتونو رسمي نظر دا ده د پیسو کومه مرسته چې په راتلونکي کې شوروي اتحاد سره کېږي باید امریکا په دې خبره باندې مطمئن شي چې شوروي اتحاد هغه په خپل زاړه مرکزي اقتصادي سیستم باندې نه لګوي. په هر حال د شوروي جمهور رئیس میخایل ګورباچوف امریکایي هیات ته وویل په راتلونکو 2 میاشتو کې به یو لړ قوانین په تصویب باندې ورسېږي. په کومه بله موضوع چې ښاغلي مصباخر زیات ټینګار وکړ هغه تر اوسه پورې د شوروي د واکمنو بېرته پاتې کېدل د 100 تر 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د باقیاتو د ادا کولو مسئله وه. ښاغلي مصباخر په خپله آخرینه وینا کې د شوروي اتحاد په راتلونکي اقتصاد کې شخصي تشبث ته د ژوند ورکولو په ارتباط خوشبیني ښکاره کړې ده. له بل پلوه نوموړي شوروي مقاماتو سره په څو نورو موضوعګانو باندې هم غږېدلی ده او ژمنه یې کړې ده چې دوی به روسي منیجرانو ته روزنه ورکوي. خو د تیلو او غاز د تولید په برخه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ په خبرو کې ډېر کم پرمختګ وشو. شوروي غواړي له امریکایي ماهرینو څخه د تیلو او غاز د تولید په برخه کې کار واخلي. د شوروي اتحاد د سیاسي او اقتصادي نامعلومتیا له کبله امریکایان چمتو نه دي چې په کافي اندازه سره پیسې په شوروي اتحاد کې په کار واچوي. دا و د ماریا بلنسکا راپورټ او دا هم د نړۍ دا وخت وروستی موضوع. د جنوبي افریقې جمهور رئیس ډي کلارک او د افریقې د ملي کانګرس د رئیس مرستیال ښاغلي نیلسن منډېلا د یوې اونۍ مودې په دوران کې د دوهم ځل لپاره په خپلو کې لیدنه کتنه کړې ده تر څو چې په روان اخوډب باندې چې زیاتره له 200 تنه کسانو خپل ژوند د تېرې میاشتې راهیسې د لاسه ورکړی دی خبرې اترې ترسره کړي. له جنوبي افریقې نه مایک وولډریچ موږ ته داسې راپورټ رالیږلی دی. په پریتوریا کښې د ښاغلي ډي کلرک او ښاغلي منډېلا د نن سهار کتنه په ناڅاپي توګه وه او هېڅ مخکنی پلان یې نه و جوړ شوی. دا کتنه د هغې اندېښنې له کبله وشوه دا ځکه چې اوسنیو سختو او ورانکاره عملیاتو د راتلونکي جنوبي افریقې په هکله د روانو سیاسي خبرو جریان ته زیان رسولی دی. د اوسنیو نښتو په هکله دواړې خواوې ځان ته بېل بېل دریځونه غوره کړي. ښاغلي منډېلا د ډي کلرک د کتنې نه وروسته یوه لنډه وینا وکړه. په خپله وینا کښې ښاغلي منډېلا زیاته کړه چې ده په ډېر ټینګار سره غوښتل چې پوه شي چې څرنګه به د ځینو بېمخه عناصرو د یرغل د مخنیوي په مقابل کښې اقدام وکړي. په عین وخت کښې ښاغلي اډریان واک د ښار د ختیځې برخې واسلروس د امنیتي مرکز څخه کتنه وکړه. ښاغلي ولوف وویل چې په ښار کښې د ورانکاره عناصرو په ضد لازم تدبیرونه نیول شوي دي خو پخپله دوی به په دې جریان کښې برخه وانخلي. په خپلو خبرو کښې په اورګاډۍ باندې د تېرې مسله د یاده کړه چې نوموړی یرغل یو سیاسي اړخ درلودی دا ځکه چې تېرې کوونکو د غوښتنو په څنګ کښې خلک ووژل. خو ښاغلي ووک زیاته کړه چې ده د نوموړو یرغل کوونکو په هکله داسې آګاهي نه لرله چې آیا دا کسان په کومې سیاسي ډلې پورې تړلي وه او که نه. د پولیسو یو ویان په دې هکله وویل چې موږ اوس لازم او مثبت ګامونه په مخ کښې اخیستي دي. علاوه په دې ښاغلي ووک د مېرمن ویني منډېلا په ملګرتیا سره د ښار وهغې برخې ته ورغی هغه چې پرون ورځ دا پیښه ومنځته راغلې وه. د دې پیښې په هکله مېرمن منډېلا په پولیسو باندې تور لګولی و. هغه دا چې د پیښې په وخت کښې پولیسو د یوې مېهمانخانې د اوسېدونکو په خلاف خوا نیولې وه. د زیاته کړې چې هغه اتهامات چې د مېرمن منډېلا لخوا د پولیسو په ضد شوي وه د حقیقت څخه لرې ګڼل کېږي. خو په پای کښې د اعتراف وکړ چې ځینې وخت لږ شمېر پولیسان د قانون د مقرراتو څخه سرغړونه کړې ده. د مایک وولډریچ په رالیږلي راپور سره د نړۍ د وخت پروګرام سرته رسېږي خو زموږ خپرونه دوام لري او دا دی اوس د جوړ تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کېږي.
السلام علیکم. ستاسو د لیکونو سره اختر کوهستاني او صفیه حلیم دا د یو ځلې بیا حاضر دي. زموږ یوازینۍ هیله او آرزو د اورېدونکو روغ صحت او خوشحالي ده. ښه اختره، لیکونه خو اوس بیا ډېر شوي دي. راځه چې بسم الله پې کوو. او د هر څه ناول دا لیک ګورې که نه؟ دا لیک اصلا ظاهر خان غمګین زدران مجاهد راستولی دی. دی وایي چې زما یو کاکا چې په لندن کې دی او تقریبا سل کاله یې کېږي هېڅ خبر یې نشته دی. مخکې به یې لیکونه راتلل خو اوس یې بند کړي. دلته یې مور شپه او ورځ جاړي. د قبر په غاړه ولاړه ده او زه پخپله هم زخمي شوی یم. نو مهرباني دې وکړي خپله نوې پته یې ستاسو د پروګرام له لارې موږ ته راولي. اختره دا لیک چې تا اوس ولوستو که نه، د دې په راتلو ما یو څو واره لیورپول ته په دې ورکړې نمرې ټلیفون وکړو او د نادر خان په باب مې پوښتنې وکړې. خو اول خو هغه په دې پته ونه. یوې انګریز راته وویل چې د هغه زوم په کور کې نشته، کیدای شي هغه یې پېژني. په بل عرض مې بیا ټلیفون وکړو. غرض دا چې خبره به درته لنډه کړم، د نادر خان پته مې معلومه کړه. هغه ته مې د ظاهر خان خط ولوستو او یو څو خبرې مې د جوړ تازه دپاره ریکارډ کړې وې. راځه چې واورو. مې نوم دی، زه یم د پکتیا او دلته مې نوم نادر خان پزاني. نو خپلې کورنۍ او خصوصا د مور دپاره څه پیغام راکړه؟ مور دپاره مې دا پیغام ده چې بس زه دا پاسپورټ جوړوم او که نه دا پاسپورټ مې ختم شوی دی، په برټش پاسپورټ جوړوم نو ورځم ویزا کامه بس هم راونیږم. د تاسو په دې بیان سره چې ما ته تاسو د سوال جواب راورسوه ما ته ډېر خفګان د مور ظاهره شو او زه تاسو نه ډېره شکرګزاره یم. ډېر خوشحاله شوم چې تاسو دومره خدمتګار خلک یئ او دومره د قوم خدمت کوئ. ډېره مهرباني او زه تیار یم چې زه راورسم او زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو د خپل قوم پښتنو لپاره ډېر ښه انتظام کړی دی. که زما په شان داسې سړی په تکلیف کې وي، په سفر کې وي، نو هر سړي ته دا بیان اورېدونکی ده په دا چې دینه ډېره فایده به اوچته کړي. دا و نادر خان چې د لیورپول نه موږ سره په ټلیفون خبرې وکړې. هیله ده د وراره ظاهر خان او د مور تسله به شوي. نادر خان ته هم په هغه زړه پته لیک ورولېږی، دا هم هلته دی. اوس راځه اختره چې وګورو اورېدونکي څه وایي. پکتیا د ولایت د موټاخان د علاقهدارۍ اوسېدونکی احمد جان مجاهد وایي تاسو ته څه موده دمخه یو اورېدونکي د سعودي عربستان نه یو لیک درلېږلی و. په هغې کې هغه لیکلي وو چې د ملګرو ملتونو په هغې پرېکړې چې د افغان مهاجرینو د بېرته ستنښت په باره کې یې کړې ده. په دې یوازې هغه خلک خفه دي د چا چې شخصي ګټې له لاسه وځي. زه د دې جناب نه دا پوښتنه کوم چې که په افغانستان کې قراري او خیر و خیریت وي نو ته بیا ولې 14 ملکه لرې تللی؟ آیا تا سره د مسلمانانو د اجتماعي او ښه ژوند فکر شته؟ نو که در سره وي نو بیا ولې په سعودي کې ناست یې؟ زه فکر نه کوم چې دا اورېدونکی د افغان مهاجرینو په اصلي حال باندې خبر وي. د ابوظبي څخه د خوست اوسېدونکي محمد رفیق خان لیکي تاسو ته یو اورېدونکي لیکلي وو چې تاسو کله د کابل ریډیو تر مخه خبر نه شوی نو موږ یې هېڅکله نه منو. تاسو ورته په جواب کې وویل چې په کابل کې د حکومت کنټرول دی. محمد رفیق وایي که په کابل کې د حکومت کنټرول دی نو په پاکستان او د افغانستان په ځینو برخو کې د مسلمانو مجاهدینو کنټرول دی. مجاهدین کولی شي چې ستاسو خبریالان مجبوره کړي هر څه چې هغوی غواړي تاسو وایي. خبره د زور نه ده، خبره د حقیقت ده. محمد رفیق خان وروره زموږ د کابل د کنټرول نه مطلب دا دی چې په اصل او حقیقت کې د حقیقت د معلومولو لپاره موږ څنګه پای کړي منابع نه وي. یوازې د کابل نه چې کوم خبر موږ ته راوځي هغه موږ نشرو. برعکس د پېښور یا د مجاهدینو لخوا د افغانستان کې د کنټرول لاندې کومو سیمو کې چې کوم خبر مبر وي د هغوی منبع موږ سره وي، ځکه چې موږ په تلیفون کولی شو راساً په پېښور کې د خلکو نه معلومات وکړو. مګر که څه داسې پېښه وشي چې په هغې کې د کابل د حکومت هر اړخ معلومول ضروري وي نو موږ د هغوی بیان خامخا نشرو. د دې نه بیا نتیجې اخیستل د اورېدونکو خپل کار دی. دا بل لیک حاجي محمد ګلاب د کویتې نه وایي چې ستاسو د نشراتو خرچ او اخراجات څوک ورکوي؟ د برطانیې حکومت یې ورکوي او که کومه بله منبع ده؟ په تفصیل سره یې راته جواب راکوي. ضمناً دوی وایي چې په خلیج کې پښتانه د خلیج امیرانو ته وایي چې موږ حاضر یو چې ستاسو د سر او مال حفاظت وکړو. ګلاب خان او نظر محمد رونو د بي بي سي لپاره ټول خرڅ د برطانیې حکومت پخپله ورکوي. زموږ د روغتیا او د ولسي خیر ښېګړو په پروګرامونو کې د ملګرو ملتو ځینې ادارې مرسته کوي.
د ضلع کوهاټ تحصیل هنګو د لختي باندې د کیمپ نه حاجي محمد عمرجان سیف الله او دین محمد لیکي د هر یو ملک سفیرانو په کویت کې د خپل ملک د کارګرانو سره مرستې وکړي. د افغانانو مشرانو د خپلو خلکو پوښتنه ونه کړه. سیاف او مجددي دا ویلي چې موږ به په سعودي خپل ځانونه هم قربان کړو او دا نه وایي چې شریعت ورته کوم جواز ورکوي. په همدې ارتباط تاج محمد محمد رضا او قریب الله د پېښور د پوهنتون له لیکي چې تاسو ته ځینې خلک لیکونه دراستوي او په هغو کې وایي چې موږ د عراق په خلاف جهاد ته تیار وو. په دې خبره ډېر افسوس دی ځکه کوم جنګ ته چې امریکا جهاد وایي هغې ته د هغې طرفداران هم جهاد وایي. دا په دې مسلمانانو څه شوي دي زه نه پوهېږم. د جهاد خپل اصول وي که عراق عربي نړۍ د امریکې د غلامۍ نه خلاصوي نو په دې کې کومه ګناه ده؟ جهاد خو د امریکې پر ضد پکار دی ځکه دا همدا امریکا ده چې د عربو په خاوره کې د یهودو حکومت جوړ کړی دی. موږ دې اورېدونکو ته وایو چې د جهاد په معنا ځان پوهه کړئ. هر هغه عمل یا حرکت چې د امریکې په ګټه تمامېږي هغه جهاد نشي بلل کېدی. د میرانشاه د کلي خیرواني نه سیف الله وایي که تاسو د علاج په نامه یو پروګرام شروع کړئ نو ډېره به ښه. دغسې د کورمې ایجنسۍ د چنارو بازار څخه نظیر جان قدوخیل وایي زموږ خلک ډېر بېسواده دي. دلته ډېر ځوانان په ډول ډول مرضونو اخته دي خصوصا د ټي بي یعنې په نري رنځ نر او ښځې اخته دي. ورونو تاسو ته به څرګنده وي چې د تېرو 2 کلونو په دې خوا موږ د روغې سټې په نامه د روغتیا پروګرام نشر ته سپاره او اوس د دې روانې میاشتې نه را په دې خوا موږ په یو له نورو سي پروګرامونو باندې پیل کړی دی چې د سهار او ماښام په خبرونو کې او په خپرونو کې د نورو پروګرامونو په څنګ کې اورېدلی شئ. دغه راز په صوبه سرحد کې د زلبیر علاقه جندول د ټاکورو د کلي څخه محبت خان رحماني شاه زمین خان میراث خان زاید خان محمد خان نیاز محمد او نور ملګري په ګډه سره وایي چې بېنظیر خو د تخت نه کوزه شوه او زموږ پوښتنه ستاسو نه دا ده چې تاسو پرې خوشحاله یاست او که نه. نو د بېنظیر بوټو د حکومت د لرې کېدو نه پس اوس سرپرسته حکومت لګیا دی د هغو بډې رشوتونو په باب تحقیقات کوي چې د دوی په دور کې وزیران او د بېنظیر د کورنۍ خلک پې تورن شوي وو. زموږ کار خلک د واقعاتو نه خبرول دي. حکومتونه ځي او راځي موږ نه په چا پسې خفګان کوو او نه خوشحالي. البته زموږ یو اورېدونکي صدیق علي المرک د بحرین نه د 6 پاڼو یو اوږد لیک راستولی چې په اردو کې دی او که څه هم په پای کې موږ ته قسم راکړی چې نشر یې کوو ولې دې رور ته اول خو به دا ووایو چې ته به یو خو د لیک په اردو کې دی بل ډېر اوږد دی او که د ټول پروګرام وخت هم ورته پرېږدو نو خلاص به نه شي. او درېیمه خبره ده چې په دې لیک کې ډېر الفاظ د اخلاقو نه پرېوتي دي. موږ داسې قسمه ژبه په ریډیو نشو نشرولی. به هر حال لیک نه دی ډېره مننه. حاجي شیر محمد حسیني د سعودي عربستان څخه لیکي چې زه په تاسو یو څو انتقادونه لرم. لومړی دا تاسو نن سبا د جوړ تازه پروګرام داسې اندازې ته رسولی دی چې هېڅ د پښتو ټکی پکې نه اخیستل کېږي. دوهم تاسو څه موده د مخه په جوړ تازه کې یو لیک خپور کړ چې په هغې کې د انګریزي جینۍ سره د واده غوښتنه شوې وه. تاسو باید د هغې دې خواست ته په خپله یو معقول جواب ورکړی وای. برعکس مو اورېدونکو ته پرېښود. داسې اورېدونکو ته باید تاسو په خپله جوابونه ورکړئ. درېیم پروګرام باید د پښتو د پت او ننګ او عزت سره برابر وي په دې چې دا د پښتو خپرونه. شیر محمد ورور اول خو دا راته ووایه اختر ته ښه لوستو په دې ته پوه شو او که نه دا پښتو او که نه. دویمه موږ هېڅکله په خپلو پروګرامونو کې څه داسې خبره نه ده نشر کړې چې هغه به د پښتو د پت او ننګ په ضد وي. موږ بعضې خبرې ځکه اورېدونکو ته پرېږدو چې هغوی هم پکې قضاوت وکړي. عبدالرشید محزون د شمالي وزیرستان د هزي کلي نه وایي د اګست په 18 نیټه مې جوړ تازه پروګرام واورېدو. تاسو یو کس چې افریدی او زما په خیال محزون تخلص و تاسو ورته ویل چې دا تخلص د ځان نه لرې کړه. نو زه تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو ورته ولې د دې تخلص د لرې کولو وویل. که چېرته دا تخلص غرنی نو زه به یې هم د ځان نه لرې کړم. عبدالرشید وروره اصلا ته نه یې پوه شوی. کوم کس چې تا په ګوته کړی د هغه تخلص قانون سوی و او دا فریاد یې کړی و چې زه په هېڅ خبره نه خوشحالېږم. موږ ورته مشوره ورکړه چې تخلص یې لرې کړه نو خوشحاله به ښه ده اختره نو هم په دې لیک زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. اوس به خپلې پتې اورېدونکو ته وښیو. په کراچۍ کې پوسټ باکس نمره 15463 او په لندن کې پوسټ باکس نمره 6 بش هاوس لندن. نو تر راتلونکي اونۍ پورې به د اورېدونکو نه خدای پاماني واخلو. د خدای پامان.
محترم اورېدونکو زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای سرته رسېږي. څو شېبې وروسته د BBC اردو خپرونه اورېدلی شئ. نو د برټانیې په وخت د سهار تر 3 بجو او د افغانستان په وخت د سهار تر 6:30 بجو او د پاکستان په وخت د سهار تر 7 بجو پورې اجازه غواړو. ستاسو روغتیا او خوشحالي تل زموږ آرزو ده. روغ او خوشحاله او سرفراز اوسئ. ये BBC लंदन है और हम उर्दू नशरियात लेके हाजिर हैं जो आपकी खिदमत में